خپل غم درد تکلیف فریادونه چاته بیانوه الله ته بیانوه الله بدل داسې لارې اساني کړي ورب الکعبه داسې لارې به درته اساني کړي چې تاسو به حیران شي یونس علیه السلام چې کله د مهي په خېټه کې و فریاد یې چاته وکړو الله ته یې وکړو د مهي د خېټې نه الله راوویستو او د څو ورځې د مهي په خېټه کې ژوندی پروت و په ما ورته باندې خو داسې مصیبت چاته نه یې راغلی که ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته وغورځولی شو نو په لاره کې څه ویلي اور ته چې روان و وی حسبنا الله ونعم الوکیل الله یاد کو الله ورته هغه اور یخ کو داسې مصیبت خو په موږ نه یې راغلی چېرته ایوب علیه السلام ته وګوره 18 کاله بیمار پروت 18 کاله بیمار الله وی موږ ته اواز وکړو انی مسني الضر یا الله سخت راباندې ډېره شوې ده رب العالمین وی فاستجبنا له موږ وی د هغه خبره واورېده موږ ورته دعا قبوله کړه فکشفنا ما به من ضر څه سخته چې په هغه باندې و هغه ته الله لرې کړه واتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا الله وی کوم بچي چې مې ته اخیستي هغه بچي مې ورکړو د هغې په شان مې نور ورکړو کوم مال چې مې ته اخیستو هغه مال مې ورکړو د هغې په شان مې نور ورکړو رحمة من عندنا الله وی دا رحمت زما د طرفنا وذکرى للعابدین او د عبادت کوونکو دپاره نصیحت